بیا څوک سوال به لري الله دې پکې واچوي خیر. بسم الله. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام مولوي صاحب څنګه یې؟ خیر یې؟ الحمدلله ورور تاسو څنګه یې؟ صحت هم ښه دی انشاءالله؟ وختونه ښه تېرېږي؟ خیر اوسې مولوي صاحب، مننه، ژوندی اوسې. مولوي صاحب جزاک خو اورې؟ اورم مهرباني. مونږ خو دوبۍ کې ژوند کوو ښه او دلته چې مونږ دا کله چې دا قرباني وخت راشي دا پیسې مونږ دا ملګري ټول راټولو. بالکل. قرباني پیسو دا قرباني پیسې اخلو نو غریبانو ته یې ورکوو. اوس څنګه د دې ثواب به مونږ ته رسېږي او نه رسېږي؟ دا څنګه مثلا؟ نه ورور تاسو داسې وکئ که نه چې غریبانو ته یې ورکوئ، هغوی ته ووایئ چې قرباني وکړي. صحیح شو که نه؟ نو تاسو ته به الله جل جلاله بیا د قرباني اجر او ثواب درکوي. ځکه چې دا د اختر په ورځو کې قرباني کول دا مطلوب دي. صحیح شو که نه؟ دا مهم دي. اوس که یو څوک څومره هم ډېره صدقه وکړي که نه، څومره هم ډېره صدقه وکړي، نو هغه چې قرباني نه یې کړي که نه، د قرباني ثواب الله ورته نه ورکوي. صحیح شو که نه؟ ځکه نبي علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې هم فرمایي، وایي الله جل جلاله ته په دې ورځو کې تر ټولو زیات خوښ عمل هغه دا ده چې یو مسلمان هغه وینه توی کړي. وینه توی کول مطلب دا نه ده چې اوس راجیګ شو ډز دا ولا هغه ولا که نه، د قرباني صحیح شوه، د قرباني وینه، د انسان وینه نه. نو قرباني کول دا الله جل جلاله ته په دې ورځو کې ډېر زیات خوښ دي او دا د ابراهیم علیه السلام سنت ده. بیا پسې زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه سنت هم دي. نو په قرباني کولو سره په حقیقت کې انسان هغه سنت را ژوندی کوي که نه. او موږ او تاسو باید دا عبادتونه، دا اعمال په هغه طریقه باندې وکړو چې په کومه طریقه موږ تاسو ته ښودل شوي دي که نه. بعضې خلک متاسفانه تاسو به مصرف خود باندې نه راځي انشاءالله. نه مولوي صاحب بېغمه اوسه بس. ښه، نو دا بعضې خلک دي که نه پوسټونه کوي، وایي چې دا پلانکي سړي ته وګوره که نه قرباني کوي، هلته غریب ناسته که نه، په خوا کې یتیمان دي، غریبان دي، هغوی ته به یې مصرف ورکړی وي که نه، هغوی ته به یې دا اخیستي وو، دا قرباني ته څه ضرورت و؟ نو دا خبره صحیح نه ده. قرباني دې وکړي، همدغه غوښه دې واخلي، همغه غریبانو ته دې ورکړي که نه. اسلام خو داسې نه دي کړي چې څوک یې محرومه کړي. حتی د غریبانو غم چې څومره اسلام خوړلی د بل هېچا هم نه ده خوړلی. صحیح شوه؟ یا بعضې خلک دي عمرې ته لاړ شي، بس دی به راولګي لاخره به پسې پوسټونه وکړي، وایي دا وګوره که نه او عمرې ته وایي روان ده، عمرې ته څه ضرورت و؟ پلانکی وایي حج ته روان ده، حج ته څه ضرورت و؟ خو د دې په ځای به غریبانو سره کومک کړی و که نه. دا زمونږ اسلام کې خاص شعائر دي. که موږ تاسو هر یو شی داسې په پیسو باندې کوو که نه، نو آخر خو به زمونږ دین دا فقط دا د چریټي دین، د خیریه دین به وګرځېږي که نه. قرباني به څوک نه کوي، وایي چا ته پیسې ورکړه. حج به نه کوي، وایي چا ته پیسې ورکړه. عمره به نه کوي، وایي پیسې چا ته ورکړه. بل مه کوه، پیسې ورکړه. هر څه به پیسو شي. صحیح ده که نه؟ نو د دې په خاطر باندې دا مهمه خبره ده چې باید شعائر هغه انجام شي. زه دا منم چې یو چا یو ځل حج کړی که نه، نو دویم ځل دې نه ځي، د دې په ځای د چا سره کومک وکړي، مرسته دې وکړي، یا یو ځل عمره کړي که نه، نو ښه خبر دا ده چې خلکو سره کومک وکړي، د دې به اجر او ثواب ډېر زیات دي. ځکه چې موږ تاسو محتاج خلک ډېر زیات لرو که نه. خو چې په یو چا باندې فرض وي، هغه خو داسې نشي کولی که نه چې فرض پرېږده د دې لپاره چې ته هلته غریبانو سره باید کومک وکړي. نه، نو دا دیني شعائر دي، یعنی دیني نښې نښانې دي، دا باید موږ را ژوندی کړو. دا په هغه طریقه باندې باید موږ په دې عمل وکړو لکه څنګه چې موږ تاسو ته لارښوونه شوې ده. سمه ده انشاءالله. نو تاسو چې پیسې را کوئ، الله دې تاسو ته نور هم توفیق درکړي او الله دې اجرونه درکړي. خو که څوک څومره هم ډېرې پیسې ورکړي یا د قرباني قیمت چاته ورکړي، صدقه وکړي، دته الله د قرباني ثواب نه ورکوي. قرباني کې مهم هغه د دې وینې تویېدل دي. په احادیثو کې راځي، وایي مخکې له دې نه چې دا وینه په ځمکه ولګېږي، الله جل جلاله یې قبلوي. نو لویه خبره ده که نه ورور؟ خو استاده اوس یو بل خبره که نه چې که موږ دا پیسې هلته ولیږو، افغانستان ته یې ولیږو، نو قرباني په موږ نوم باندې کېږي که نه، مشکل خو نشته دی. ځکه دلته خو داسې یو مسله وي، دلته غریبانان دومره زیات نشته دي، نو هلته افغانستان کې ډېر زیات غریبانان دي که نه. نو که هلته ولیږو خو بس مشکل نه، هېڅ مشکل نشته. تاسو به یو وکیل ځان ته ونیسئ،
هغه ته به ووایي چې تاسو زمونږ له طرف نه قرباني وکړي. صحیح شوه که نه؟ نو بس الله جل جلاله به تاسو ټولو غاړې خلاصوي. حتی ګورئ که هغه چا ته هم چې پیسې لېږلي دي که نه دقت هم پکې کړی ده او تاسو ته ښه سړی ښکارېږي، فرض که الله مه کړه هغه بیخي قرباني ونه کړه ستاسو لپاره، خو بیا هم ستاسو قرباني وشوه. صحیح ده، ځکه تاسو خپل دقت کړی ده، په ښه نیت باندې چا ته لیږلي دي، نو بس انسان هم دومره مکلف ده که نه. او الله جل جلاله تاسو دغلته آباد لري چې تاسو سره دومره د وطن احساس ده، د خلکو، د مسلمانانو، د غریبانو، نو الله جل جلاله تاسو هېڅکله هم نه خرابوي. بس خیر سي استاده، موږ دا ټول ملګري ډېر زیات تاسو سره مینه لرو، دغه قمر انسټیټیوټ سره. الله هم خوشحاله. دغه رحمت الله نوروز نومیږي، فکر کوم هغه ورور زموږ هغې سره دا ټول ویډیوګانې ستاسو ګورو. وسلام، ژوندی لرئ. مننه ورور، زموږ سلامونه هم ټولو ملګرو ته وایي. الله دې تاسو د مینه قبوله کړي او الله جل جلاله زموږ او ستاسو ټولو ملاقات په جنت الفردوس کې وي. غواړئ ګرافیک ډیزاینر شي، کورس ولله او آنلاین زده کړه وکړه او آنلاین پیسې وګټه. غواړئ چې ته اسلامیات ولولي، ډایرکټ لاړ شه. غواړئ چې دعوت ولولي، لاړ شه کورس ولله. غواړئ چې خبرو طریقه ولولي، ډایرکټ کورس ولله. نو انشاءالله هر رقم کورس تاسو غواړئ دلته وي، حتما به وي. که نه وي موږ هره میاشت نوي کورسونه اپلوډوو او خلک کولی شي د خپل درسونه ولولي. همدا اوس لاړ شه یولن.com کې نوي سکلز ولره. بارک الله فیکم.